شیخ صاحب محترم رمضان چې شروع کیږي نو غټ یو اختلاف په دې کې چې لکه روزه چا سره ونیسو اختلاف د مطلب ته اعتبار شریعت ورکړي کنه چې خو د غوای شریعت اعتبار ورکړي شیخ صاحب دې مسأله کې ډیرو تفصیل دی چې سره ټول تفصیل بیانې نو یو ګڼټه وخت اخلي خو موږ به دا خبره را مختصره کړو د خبرې اختصار خلاصه دا ده چې دې کې درې قول دي د علماو یو قول د علماو دا دی چې رمضان د هر بلد د پاره خپل رؤیت دی یو ملک هوی مثلا لاهور مستقل بلد دی پیښور مستقل بلد دی کراچۍ مستقل بلد دی چې په دغه بلد کې لیدل شوی دا به هغه به روزه نیسي کنه د بل بلد په رؤیت باندې څوک روزه نشي نیول دویم قول دا دی چې کوم خلک هغه چې رمضان المبارک میاشت په یو علاقه کې ولیدل شي دغه بلد چې نږدې کوم بلاد دي هغه هم باید روزه ونیسي او چې کوم ډیر لري دي لکه خراسان او اندلس نو دوی باید د یو بل په لیدلو باندې اکتفا ونکړي دریم قول د اقوال د اهل علم نه دا دی چې دوی لره اعتبار مشاهده ده چې مطالع جدا دي او شریعت دوی لره اعتبار نه دی ورکړي کوم علما چې هغه وایي چې شریعت کې دوی لره اعتبار شته نو هغه د پاره یو څو دلایل دي اولنې دلیل هغه هم د دین استدلال کوي چې قران کریم کې الله وایي چې فمن شهد منکم الشهر فليصمه شهد معنی دا ده چې شهد الشهر هم د ظهور نه ماخوذ دی چې مشک کوم علاقه کې راوخی دي اول ته خلک مشاهده وکي ته خلک ویني نو باید هغه روزه ونیسي نور علاقو خلکو لا د پدی باندې روزه نیول پکار نه دي دویم استدلال حدیث د قریب دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی قریب رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه غلام دی چې دی وی ز ام الفضل لګلم شام ته په یو کار پسې نو چې کله زال تراړم اورسېدلم الته موږ د جمعې په شپه باندې موږ الته مې ولیدل معاویه رضی الله تعالی عنه هم ولیدل معاویه رضی الله عنه خلکو ته اعلان وکړ موږ روزه ونیوله چرالما مدینه ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را نور پختنه وکړه بيدا پختنه وکړه چې تاسو مې شکل ولیدل موږ ورته ویل چې موږ د جمعې په ورځ باندې ولیدل ول تا خپل ولیدل مال او ما ولیدل خلکو ولیدل معاویه رضی الله عنه حکم وکړ دی ویل چې موږ میاش د خالی پښ لیدل نو موږ به همیشه یو چې موږ به میاش روزه بنی سو تر دې چې یا میاش وینو یا دیش پوره شی وي فرمایل هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د حکم دریم استدلال د سالم او قاسم د دوه تابعین دي ته په مدینه کې ویل شو ابن ابي شيبه مصنف کې دا اثر نقل کړی دی ته ویل شو چې جناب په استاره علاقه کې چې د میش لیدل شوی دا نو دی ویل چې مالنا ول اهل استاره زمونږ او د اهل استاره څه مناسبت دی مستقل بلد دی موږ مستقل سلورم دی استدلال کوي او د مطالع د المر باندې دي کې اتفاق دا خو یقیني خبره ده چې دلته المر مختلف په امریکا کې نه خطلې دلته نه خطلې نو په دې کې چې د قیاس کوي په مطالع د المر باندې د المر مطالع جدا دي نو سپوږمۍ جدا دي پنځم امر مشاهده باندې استدلال کوي مشاهده دا د چې ډیر علاقو کې مشاهده شوی د چې مش لیدل شوی او په بل علاقه کې په مغرب طرف ته چې د یو ورځ وروسته لیدل کیږي اکثر د سیه مشرق طرف ته یو ورځ وروسته لیدل کیږي نو کله ناکله دا موږ مشاهده کړي کوم علما چې هغه وایي چې د لري اعتبار نشته لکه د جمهور اهل فقها او رایم د سیداغي استدلال د یو څو دلایلونه اول هم دغه آیت نه استدلال کوي الله فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران به فرمایي فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر هم دې ته ویل کېدل چې علاقه کې څوک ویني او شهر په معنا د ظهور او شهرت معنا باندې اخستل شوی دا خبره مشهور شي ظاهر شي چې میاش ولیدل شو نو که چرته دا شرط وې اختلاف د مطالع او اعتبار په شریعت کې نو قران با تنبیه مونږ ترا کړی غواړي چې تاسو په بلد کې ولیدل شو تاسو به اعتبار ورکوي دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه يصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته د الله نبی صلی الله علیه وسلم خبره مطلقه ذکر کړې ده چې اختلاف المطالع لر اعتبار او د هر بلد د پاره خپل رؤیت وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایلی وي چې صوموا لرؤیت اهل بلدکم دریم استدلال په دې باندې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه باندې شان رال او ته ویل چې د الله رسول موږ میاش لیدلې ده نبی علیه السلام ته پوښتنه ونه کړه چې تاسو کوم وخت کې میاش لیدلې ده کله مو لیدلې ده کوم مطلع کې لیدلې ده دا تفصیل چې نبی اسلام پرې خو د معلومیږي دا چې دلاره اعتبار نشته
څلورم د قافلې والا روایت دی چې یو قافله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله د زوال نه وروسته راورسېدله د اختر په ورځ باندې او د الله نبی ته او فرمایل چې یا رسول الله مونږ بیګاش په میاش لیدلې ده. نو یقیني خبر ده چې دا ډېره لري لیدلې ده ځکه چې بیګای میاش لیدلې ده د شپې مزل کړی دی ساره مزل کړی دی زوال نه وروسته مدینې ته راورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه ونه کړه چې څومره لري لیدلې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې فوراً فیصله په مدینه کې وکړه چې روزه ماته کې سبا به د اخر مونږ کو ځکه چې د اختر د مانځه وخت تیر شوی دی. دا دلیل دی په دې خبره کوم چې دا حدیث د قریب رحمه الله د دې مبارک امام شوکانی رحمه الله ذکر کوي وای من ته حجت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی نه د صحابي او اجتهاد. دا د عبد الله ابن عباس اجتهاد ښکاري ځکه چې موږ ذخیره د احادیث وګورو نو په هغه کې موږ ته دا لاس ته نه راځي چې صوموا لاهل لرؤيه اهل بلدكم یا لكل اهل بلد الرؤيه بلکې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د مشهور روایت اشاره کوي چې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فقدروا له یا فاكملوا العده یا فاكملوا العده شعبان 30. دغه حدیث نه اجتهاد ابن عباس رضی الله عنه کړی دی موږ لرا اعتبار په مرفوع روایت دی نه په اجتهاد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. شیخ البانی رحمه الله د دې حدیث د څه بیان کوي وای دا صورت د عام اختلاف المطالع د پاره نه دی بلکې د هغه صورت دی چې یو سړی په ابتدا کې میاشت ونلیدله او یو علاقه کې لیدل شوی د دوی خبر نه دی دی یو ورځ میا روزه رستو ونیوله نو هغه علاقه کې میاشت پوره شو دیر پوره شوی دی نه دیر پوره کړی دی نو میاشت ولیدله نو انتها به هم خپل دی معنی کوي چې یا به دیر پوره کوي یا به میاشت ولی لکه الته قریب رحمه الله په شام کې معاویه رضی الله تعالی عنہ لیدل او هغه خبر مدینه ته نور رسیدل نو چې کله نه شورز دي نو خو نشي ماته ورزکه د دلیل نشه نه رؤیت شته او نه چې د دیر پوره شوی دی په دې لري اعتبار. او شیخ محترم یو مسله د اختلاف المطالع دا یقینا د بخانه د محدثینو نظر د محدثینو بابونه په دې قائم کړی یو په بعضی ملکونو کې دا مسله سیاسي مسله ګرځیدلې ده د دې یو حکومت مثلا د سعودي د حکومت سره خلاف لري نو اغیا یو مذهب یو نظریه یو فرقه خلاف لري نو هغه چې دلته مېشل دل شوی د موږ د دې خلاف قصدن کوي نو د مسلې له سیاسي رنګ ورکړی شوی دی په دې بنیاد زموږ عبادتونه د دې سیاسي رنګونو نه پاک شي نو باید موږ د خلاف المطالع له اعتبار ورنکو او دلته مسلمانان او سعودي حکومت د دې ډېر اهتمام کوي چې الته ولیدل شي د خپل عبادت باید د شک نه وباسو نو یو مسأله د اختلاف المطالع ده یو زموږ د دې ملک سیاسي چالونه دي نو ډېر خلکو د مسلې د سیاست د وجه نه خمیاش لیدل شوی او بیا چې د هغه اعتبار نه ورکوي ډېر کړه د څه شوی دي چې لکه 50 غواهان راغلي دي خو مرکزی حکومت مرکزی رؤیت هلال کمیټه غلي اعتبار نه ورکړي ډېر کړه د څه شوی دي چې په ټوله دنیا کې د امش ډېر فرض ده موږ نه هیڅ فرض ټول دنیا کې اختلاف المطالع له اعتبار ده خو د اعتبار خو نشته چې د دې ملک نه مشرق کې لیدل شوی د مغرب لیدل شوی د شمال کې لیدل شوی د جنوب کې معلومات دي دا چې د ملک کې سیاسي چار دی یا اهتمام نه کوي یا د دوی مخالفت اراده ده نو دی وجه نه موږ مجبور یو چې موږ د سیاسي اسلامي مسلمانان یا علما او موږ واضح گواهی راورسېږي باید موږ په ونیسو. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.